السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. د فېرماټ په اصل کې لګیا یو. اوس راځو د انعکاس قوانین وایو. د انعکاس قوانین. د انعکاس دوه قوانین دي. اولنی وارده وړانګه منعکسه وړانګه او نورمال درې واړه په یوه مستوي کې قرار لري. درې واړه په یوه مستوي کې قرار لري یا پراته دي. دویم اصل وایي وارده زاویه مساوي ده د منعکسې زاویې سره. دا دوه قوانین غواړو د فېرماټ د پرنسپل څخه په استفادې ثبوت کو. اولنی وارده وړانګه منعکسه وړانګه او نورمال درې واړه په یوه مستوي کې قرار لري. او دویم قانون دی وارده زاویه او منعکسه زاویه خپل منځ کې څنګه دي سره مساوي دي. د مثال په ډول دا یوه آینه ده. څه ده؟ آینه د فرض کې رسم مې داسې کړه خو داسې ده. د آینه څنګه ده؟ په افقي پرته آینه ده. په دې کې دا محور ایکس، دا محور وای او دا محور زیډ. دا د زیډ محور رسم ښکته کېږي خو اصل کې داسې دی په افق باندې د کیمرې طرف ته دی. اوس راځو نور د دغه یوې نقطې نه د بي نقطې ته رسېدلی. دې نقطې ته راغلی یو ځای کې بونس کړی دی. د مثال په ډول دلته یوه نقطه کې بونس کړی بي ته راغلی. په دې نقطه باندې نورمال ان دی. د انعکاس قانون څه وایي؟ چې دا نورمال، دا وارده وړانګه او دا منعکسه وړانګه درې واړه په یوه مستوي کې دي. یعنې په دې مستوي کې یا په دې تخته باندې درې واړه نښتي سلیخ دي، په دې تخته منطبق دي. موږ د ثبوت دپاره وایو چې نه، دا وړانګه په دې تخته راغلې نه ده. دا وړانګه دې ځای نه داسې بیرون راوتې، دلته یې بونس کړې بېرته هلته لاړه ده. یعنې دا آینه ده دغې نقطې نه چې په تخته باندې منطبق ده وړانګه راغلې، دې ځای کې بونس کړې او بېرته بي ته لاړه ده. یعنې د زیډ په محور باندې دا نقطه کې زیډ څنګه ده؟ صفر نه دی، بلکې دلته راوته یوه نقطه ده، په دې ځای کې بونس کړی داسې راغلی او بیا بي ته رسېدلې ده. غیر مستقیم ثبوت کوو. څه کوو؟ غیر مستقیم ثبوت. یعنې پی نقطه کې بونس کړی او بي نقطې ته رسېدلې. نو د ثبوت دپاره راځو د A، د B او د P مختصات پیدا کوو. دا د A نقطه په تخته باندې منطبق ده، نو زیډ څنګه دی؟ صفر. د A نقطه د Y په محور باندې پرته ده، ایکس څنګه دی؟ صفر. او د Y محور د مثال په ډول دې ته وایم A. دغه ارتفاع د څه وایم؟ دی مبدا شوه. د Y په محور ارتفاع A. دلته ارتفاع دا یوه دی بي. د A نقطې مختصات x صفر y a z
صفر. د پی نقطې مختصات د ایکس په محور باندې د دې ځای نه دې ځای پورې فاصله لري. دغه که د ا نه تر بي پورې فاصله د دې ځای راواخله تر دې ځای پورې فاصلې ته ووایم ډي، او دا د ایکس په محور باندې دا فاصله څومره ده؟ دا ایکس. نو دا فاصله به څومره پاتې شي؟ دې ځای نه دې ځای پورې ډي منفي ایکس، دا فاصله ایکس شوه، او دغه فاصله د ټول نه چې ایکس منفي کم ډي منفي ایکس پاتې کېږي. راځه مې دې نقطې مختصات د ایکس په محور باندې فاصله څو ده؟ ایکس. د وای په محور باندې دا نقطه افقي ده، د وای په محور باندې نه ارتفاع لري نه ښکتوالی لري، نو وای صفر. د زد په محور باندې فاصله لري، مثلا زد، یعنی دا ځای زد مرکبه لري. دې مختصات مې پیدا کړه. راځه مې دې نقطې مختصات د بي د ایکس په محور باندې ټوله فاصله څو ده؟ ډي. د وای په محور باندې ارتفاع څو ده؟ بي. او د زد په محور یعنی دا زد محور نه د تختې نه بیرون راوتی نه دیوال طرف ته، زد صفر دی. د درې واړو نقطو مختصات مې چې پیدا کړه، هندسې ته ځمه د دوو نقطو ترمنځ چې کله مختصات راکړي وي فاصله څنګه پیدا کېږي، یعنی اے پی. د اے پی جمع پی بی دا د نور ټول مسیر دی. څه شی دی؟ دې ځای نه راغلی دلته، بیا دې ځای نه بي ته رسېدلی. راځم د اے پی ځان ته پیدا کوم، پی بي ځان ته پیدا کوم. د اے پی خط اوږدوالی دا مساوي کېږي ایکس منفي صفر مربع جمع صفر منفي اے، یعنی وای دو منفي وای یو، صفر منفي اے مربع جمع زد منفي صفر مربع جذر لاندې. دا به مساوي شي ایکس مربع جمع اے مربع جمع زد مربع جذر لاندې. منفي اے چې مربع کې مثبت اے کېږي. دا د اے پی فاصله شوه. اوس راځم د پی بي فاصله پیدا کوم. څه پیدا کوم؟ د پی بي فاصله. نو د پی بي فاصله ډي منفي ایکس، پی بي فاصله ډي منفي ایکس چې مربع بي منفي صفر جمع بي منفي صفر مربع جمع صفر منفي زد مربع، صفر منفي زد مربع جذر لاندې. دا شو ډي منفي ایکس مربع جمع بي مربع جمع زد مربع جذر لاندې. دا د پی او د بي خط اوږدوالی شو. نو دواړه چې جمع کړم ماته څه راکوي؟ ټوټل مسیر راکوي. دواړه څنګه کړم؟ سره جمع کړم. نو دا به شي ایکس مربع جمع اے مربع جمع زد مربع جذر لاندې جمع ډي منفي ایکس مربع جمع بي مربع جمع زد مربع. دا به ټول مسیر راکړي. څه به راکړي؟ اے پی جمع پی بي، یا اے نه بي پورې مسیر، د اے نه بي پورې مسیر. اوس د فارمیټ اصل څه وایي؟ چې د دې مسیر مشتق نظر یاد متحول ته واخلو، مساوي باید څو شي؟ صفر. یعنی دا نقطه باید بحراني وي. اوس دلته مسیر کوم یو دی؟ د زد په محور باندې موږ دعوه لرو چې نه دا نقطه دلته ده، یعنی په دې تخته باندې منطبق نه ده. نو نظر زد ته اخلو، ډي اے بي بر ډي زد، او دا مساوي کېږي نظر زد ته مشتق. دا ثابت دی، دا ثابت دی. د جذریو مشتق
دا مساوي کېږي یو زبر پر جذر یو 2. دا د مشتق فرمول دی. نو یو زبر داخل کې مشتق اخلم د زد مربع مشتق څو دی 2z تقسیم جذر لاندې همدا تابع ټول خپله x مربع جمع a مربع جمع z مربع ضرب 2. دا 2 به دې 2 سره اختصار شي جمع نظر z ته مشتق اخلم نو 2z صورت کې مخرج کې څه ده ټوله تابع جمع b مربع جمع z مربع ضرب 2. دا به دې سره اختصار شي او dab بر dz باید څو شي 0 سره شي د کوم ځای نه د فېرماټ اصل نه. نو کله چې دا مساوي 0 کېږي دا باید خپل منځ کې څنګه شي 0 شي z مشترک دا به شي 1 بر جذر x مربع جمع a مربع جمع z مربع جمع 1 بر دا پاتې کېږي d منفي x مربع جمع b مربع جمع z مربع قوس بند مساوي 0. دا حد امکان نه لري چې 0 شي. کله چې دا نه 0 کېږي باید دا حد 0 شي نه z باید څنګه شي 0 شي. ځکه نه 0 کېږي x مربع نقطه شته a مربع شته مثبت ده z مربع نه پیژنو چې شته که نشته d منفي x دا یوه فاصله ده d منفي x هېڅ کله نشي 0 کېدی x هېڅ کله نشي 0 کېدی b یوه ارتفاع ده نه دی 0 دغه z اوس دا مادت د جذر نه چوکاږي عدد راکوي دا مادت د جذر نه چوکاږي مثبت عدد راکوي دا مثبت عدد دا مثبت دواړه چې جمع کړي یو مثبت عدد راکوي. نو دا هېڅ امکان نه لري چې 0 شي تر څو z 0 شوی نه وي. کله چې z 0 شو معنا دا د p نقطه د z په محور یا د تختې نه بیرون نه ده راوتې بلکې دا نقطه په همدې باندې منطبق ده دا شی نه دی بلکې دا یې مسیر دی. کله چې نقطه په تخته منطبق شوه او نورمال په همدې نقطه باندې عمود یو مستقیمه کرښه ده پس دا نقطه هم په تخته منطبقه دا هم په تخته منطبقه دا نقطه یا د نورمال خط نقطه هم په تخته منطبقه شوه. دې نه دا معلومیږي چې دا وړانګه چې دې ځای پر راغلی دا وړانګه چې دې ځای پر راغلی او دا نورمال چې په دې نقطه باندې عمود د درې واړه په تخته باندې سلیختي یا په یوه مستوي کې قرار لري. دا و د انعکاس لومړنی قانون. کله چې لومړنی قانون وشو راځو دویم قانون ته یې. دویم قانون څه وایي؟ وارده زاویه او منعکسه زاویه خپل منځ کې سره څنګه دي؟ مساوي دي. همدغه ا بي مې پیدا کړی تیار ا بي دا مساوي کېږي زد پر x مربع جمع a مربع جمع z مربع. غلطی دا وشو چې دا شکل وران شو جمع z پر d منفي x کل مربع جمع b مربع جمع z مربع جذر لاندې. دې ځای پورې سوال حل کړی و. اوس یو خدا حد لاړو چې z مساوي کېږي 0 سره. دا حد یعنی z په دې هغه کې رابطه کې نشته دی. دلته به راشو کلته موږ 0 وضع کړو دغه ټوله رابطه ختموي. که دا هم 0 کړو او دا هم 0 کړو رابطه ختمیږي. دلته به ولیکو دا ا پي زبر کې z د منځه لاړو او پي بي زبر کې هم z مساوي 0 شو. دواړه سره خپل منځ کې څنګه کوم؟ جمع کوم. دواړه خپل منځ کې یعنی ا پي جمع پي بي دا مساوي کېږي د ا بي سره. دا شکل بیرته بیا رسموم زر y x
زیډ محور خو اصل د منځه لاړو، دلته یې بونس کړی او دلته راغلی و، دا فاصله ا او دا بي وه، دا نقطه پی وه، هغه بیرون چې راوتې وه زیډ صفر شو، دې ځای ته ورسېده نقطه. اوس راځو دا ایکس و، دا فاصله ډي وه او دا ډي منفي ایکس. دلته اضافه هغه چې و هغه د منځه لاړه، دا یې نورمال و. اوس راځو د ا نه تر بي پورې مسیر، دا مساوي کېږي د ا نه پي پورې او د پي او بي بیا د پي نه بي پورې. همدغه مسیرونه پیدا کوم، په دې کې زیډ محور ټول صفر شو، نو د دې نه صرف نظر ا نه پي پورې دا د ایکس مربع جمع ا مربع، ایکس مربع جمع ا مربع جذر لاندې جمع پی بی، بی منفی ایکس مربع جمع بی مربع، بی منفی ایکس مربع جمع بی مربع جذر لاندې. دا د ا او بی ا نه بی پورې مسیر. اوس راځم د موږ متحول، اوس بیا دا ولرم چې دا نقطه نه د بونس یا دلته کړی یا دلته کړی، اختیاري نقطه. نو اوس متحول کوم هغه د محور دی؟ ایکس محور دی. کله چې د ایکس محور شو نظر ایکس ته مشتق اخرن د فېرماټ اصل نه باید ایکسټریمم نقطه وي یا لومړنی مشتقي डी ए बी پر डी एक्स باید څو شي؟ صفر شي. دې مشتق اخرن 2x بر x مربع جمع a مربع 2 بیا جمع د دې مشتق 2 d منفی x منفی 1 پر تابع خپل d منفی x مربع جمع b مربع نظر x ته مشتق اخلم او فرمول دوه لري. دا به دې سره اختصار شي، دا به دې سره اختصار شي او دا به څو سره شي؟ مساوي په صفر سره شي. کله چې مساوي صفر شو دا به شي x بر x مربع جمع a مربع دا لیکم منفی یو دلته راځي دي کې ضربي کې منفی d منفی x بر d منفی x مربع جمع b مربع او دا باید صفر شي. دا که مساوات نواړم x بر x مربع جمع a مربع جذر لاندې مساوي کېږي d منفی x بر d منفی x مربع جمع b مربع جذر لاندې. منفي علامه ده چې مساوات نه مې واړولو مثبت شو. اوس راځو د شکل کې، دا نورمال دی، دا یوه زاویه وارده ده. وارده زاویه هغه زاویې ته وایي چې وارده وړانګې د نورمال څخه جوړوي. وارده زاویه هغه زاویې ته وایي چې وارده وړانګې نورمال څخه جوړوي. منعکسه زاویه هغه زاویې ته وایي، یعنې دې ته که زه تیتا یو وایم دا به شي تیتا 2 چې منعکسه وړانګې د نورمال څخه جوړوي، عینې سره نه. اوس راځم کوساین د تیتا ساین د تیتا مساوي کېږي ساین د تیتا یو مساوي کېږي مقابل لزله x دا او دا خپل منځ کې مساوي دي x بر وتر ap x بر ap په همدې ترتیب ساین د تیتا 2 مساوي کېږي مقابل لزله د دې ځای نه دې ځای پورې ډي منفي ایکس ده، نو دا ډي منفي ایکس ځکه دې ځای نه دې ځای پورې ډي ده، ایکس چې منفي کړي دا به ډي منفي ایکس شي. ډي منفي ایکس بر پی بي دا به شي ایکس بر د ا پی قیمت د ا پی قیمت ایکس مربع جمع ا مربع جذر لاندې ایکس مربع جمع ا مربع جذر لاندې डी منفی x د پی بی قیمت डी منفی x مربع جمع b مربع جذر لاندې डी منفی x مربع جمع b مربع. نو د دې په ځای
ساين د تیتا یو لیکلی شم او د دې په ځای ساين د تیتا 2 لیکلی شم. دواړه طرفونه ساين دی او دواړه طرفونه زاویه ده، نو تیتا یو خپل منځ کې څنګه ده؟ مساوي ده، یعنې تیتا یو مساوي کېږي د تیتا 2 سره. د فارمیټ د اصل نه په استفادې سره د انعکاس دویم قانون هم ثبوت شو. اولنی قانون دا و چې دا نقطه او دا نقطه یا دا وړانګه او نورمال په یوه مستوي کې دي هم ثبوت شو. دویمه د انعکاس دویم قانون ورنه هم ثبوت شو. الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.